د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو 26 کلنه د قتل موضوع حل او فصل شوه. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 1990 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 606 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لوګر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 359 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 101 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل شوه. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 228 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 103 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت قرهباغ ولسوالۍ ابتدایه محکمې د مسؤلینو په هڅو د 2 کورنیو ترمنځ د قتل موضوع حل شوه. د کابل ولایت مرافعه د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 409 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 15 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 6 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 319 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 3 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان ولایت مرافعه محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل یوه موضوع د سولې له لارې حل او فصل شوه. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 619 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 233 وثیقې هم اجرا کړي دي. او د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 617 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 344 وثیقې هم اجرا کړي دي.